کذا ټول به بدل خو پیر صاحب ته به خلک ورغلل. د پیر صاحب خو خانقاه وه، خلکو مریدانو کشوپشو خوراکونه و دیګونه و. خلک به ورغلو پیر صاحب ته خو صاحب د کمالاتو یې ته د وګوره دا څنګه نبي ده. نو ده به سوچ وکړ که اوس زه ورته هم دا څه شی ده حق نبي ده. نو خلک ټول ورځي چېرته کوي خو عمل ته ایمان راوړي که نو ټول په هغوی پسې روانېږي. بیا د ده خانقاه کشوپش پاته کېږي دا چې نه دا هغه نه ده له ځانه لګیا ده. او سیاسي لیډر ته به ورغی چېرته سیاسي لیډر ته والکه ته خو مشر یې امیر د قوم یې دا د زنده‌باد مرده‌باد خلک ته دي د نبي پوښتنه وکړه دا څنګه ته ما ته ووایه هغه به هم پوه شو که زه وایم چې و دا رښتیا نبي ده خو ټول خلک څه شی راوړي ایمان راوړي. اتې بیا د ما دا کش و پش پاته کېږي وایي نه دا هغه نه ده. دا ګوره لکه دلته په دې جمهوریت کې ملایان و که نه ولو ښه د حدیثو د تفسیر د فقه مفتیان ټول ول لوی لوی پیران و که نه ولو نومان یې څه کوي بیا ذاتي خلک خفه کېږي. لوی لوی سیاسي مشران و که نه وو هغه سیاسي مشران چې په د روسانو وخت کې د جهاد مشران ټولو د امریکا په مقابل کې جهاد فرض بلل ولې نه بلل. خو مدرسې وال ویل که زه وایم چې دا جهاد د فرض څه شی خرابېږي مدرسه. پیر صاحب ویل که زه هم دا جهاد انګریزان اشغالګر د فلانی د کافران د څه شی خرابېږي خانقاه سلسله کشوپش. سیاسي مشر لیډر ویل ټول سیاست څنګه کېږي خرابېږي. یا اوس بهترین مثال پاکستان کې لوله مدرسې شته که نشته لوله پیران شته که نشته سیاسي مشران شته که نشته. خو ته ورته ووایه کنه چې د انګریز قانون ده جمهوریت خو د خلکو حکومت په خلکو باندې د خلکو لپاره د کفر حکومت دی دې مقابل کې جهاد شته که نشته. مدرسې ول فتوا درکوي ولې نه درکوي مدرسه خرابېږي وکن وایي یا یو شیخ الحدیث دغه وایي سم تصریح کوي که پیر صاحب ته ورسه لوی پیر صاحب ته جهاد فتوا درکوي نه لوی سیاسي لیډر ته ورسه چې ناکام وشو بیا پوه نه شول که هغه فتوا درکوي نه کنه خو ذاتي پارټۍ ټوله خرابېږي وټو ته درېدی نه سمه زه زوی لور وراره تره دا پارلمان ته تللی نه سو ټول کش و پش خراب سو. دا داسې به یې په دین روپۍ اخیستلې. همیشه چې ګورئ حق وایي حق هغه دا خوار غریب خلک یې وایي. سیاسي مشران لوی لوی پیران ملایان دا حق نه وایي ولې د هغو څه شی خرابېږي. او تاسې هم که کوشش کوئ څومره چې غریبي کولی چې غریبي وکړئ چې حق وپېژنئ چې غټ سړی سو بیا حق مق نه شی ویلی نه وایئ نه. اوس ته یو لوی سړي تر تا دوه او دوه څو کېږي وایي ودرې زه تلیفون وکړم چې فلانی صاحب څه وایي داسې نه درته وایي چې دوه او دوه څو کېږي څلور کېږي ځکه بیا هسې نه څوک خبر سي مشر خبر نه سي هغوی ویل دوه دوه پنځه کېږي او ته څه وایي. په قرآن کې همیشه خوارانو غریبانو ایمان راوړی که ملأ ایمان راوړی خوارانو غریبانو. وقال الملأ الذين كفروا من قومه یا استكبروا من قومه. ملأ چې دغه خلک مران دي لوی ملایان لوی پیران سیاسي لیډران دا چېرته ایمان نه راوړي دا چېرته حق نه وایي په خاطر کې چې خراب میشه دی به دغسې روپۍ اخیستې ولا تشترو بیا داسې نه ول. دا امام بغوي صاحب دا ویلي دي ښه وذلک د بغوي صاحب الفاظ درته امام بغوي تفسیر بغوي لیکلی ده معتمد تفسیر د خپل امام بغوي لوی سړی ده. دا مشکات المصابیح چې ده دا مشکات مولانا ولی الدین له مصابیح السنت نه جوړ کړی له چا نه مشکات المصابیح څوک هغه مصابیح د چا کتابو د امام بغوي صاحب دی لغونه را جوړ کړی هغه ډېر لوی عالم تېر سوی په تفسیر کې په حدیثو کې په فقه کې شافعي مذهب ده. وذلك وایي د دې شرع مطلب دا دی دغه آیت په تفسیر کې وایي ان رؤساء اليهود څوک وعلماءهم څوک كانت لهم مآكل دی لره خوراکونه ول یصیبونها من سفلتهم هغه به له دالان خلکو وسولول وجهالهم له جاهلانو یأخذون منهم كل عام شیئا معلوما هر کال به معلوم شی جې نخستل هر سال چیزی معلومه می گرفت قلنگ سی ورته وایي من زروعهم د دې له فصلونو و دروعهم او د دې له حیواناتو و نقودهم له نقدو پیسو از پیسې نقد فخافو دا سیاسي مشران رؤسا ملایان دا څنګه سول وویریدل ان هم بینوا صفة محمد صلی الله علیه وسلم که موږ د نبی اسلام صفات بیان کو وتابعوه او موږ پسې روان سو ان تفوتهم تلك المآكل دا خوراکونه به بیا څنګه سي بیا به فوت بیا خو به د غرو په سر ګرځم یا به لکه ملا عمر صاحب غریب چېرته په
زړو کوټو کې مړ یم بیا به دا پاچي ماچېږي دا ډېر لوی ایمان غواړي دا داسې د بې ایمانه خلکو کار نه ده چې دی به دلته مردباد زندهباد وایي بیا به دی حق هم وایي فغیروا نعته د نبي اسلام صفات څنګه کړو بدل کړو وکتمو اسمه او دغو نوم یې پټ کړو فاختاروا الدنیا علی الاخره دنیا یې په چا غوره کړه په آخرت باندې غوره کړه تفسیر بغوی مطبعه طیبه چاپ طیبه جلد اول صفحه 78 صفحه جلد اول صفحه 87 دا خلاص په دې آیت کې یو بله خبره ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا